په ټول افغانستان کې 7 روز در هفته خلک خبرې کوي. آب و هوا و اخبار سفر، سرگرمی او موسیقی. 1 ساعت ستاسو سره روی شبکه ملی رادیو افغانستان. ماقام په خیر افغانستان. مشاوره و راهنمایی در مورد رفتار و کردار کودکان و نوجوانان، مشکلات و راه‌های حل. هر شنبه در صبح بخیر و ماقام بخیر افغانستان. د سلام مشورې او لارښوونې د پروګرام قدرمنو مینوالو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. خدای دې وکړي چې تېره اونۍ مو په خوښۍ او خوشحالۍ سره تېره کړې وي. قدرمنو ځوانانو، تاسو خو په دې پوهیږئ چې د سلام مشورې او لارښوونې روزنیز پروګرامونه هره اونۍ د ځوانۍ د دورې په اړه یو مطلب د څېړنې لاندې نیسي. که مو هېر شوي نه وي، موږ په تېرو پروګرامونو کې ویلي وو چې زموږ راتلونکی بحث به د ځینو غدو د فعالیت په اړه وي، چې دغه موضوع یو شمېر هغو ځوانانو ته چې په دې اړه معلومات نه لري شاید ډېره په زړه پورې وي. ښه بلوړ صاحب، که په پیل کې دا ووایي چې هغه غدې چې هورمونونه جوړوي بله کومې غدې دي او څه ډول فعالیت کوي؟ د انسان په وجود کې ډېرې غدې دي چې د ژوندانه دپاره ضروري دي. ځینې غدې ترشحات بیروني لري، بله لکه د اوښکو غده، بله لکه په خوله کې ځینې غدې دي چې د خولې د اوبو د ترشحاتو سبب ګرځي. بله د هورمونونو غدې بله په سر کې ځینې ترشحات لري چې په وینو کې داخليږي او د انسان د جسمي او رواني او ذهني ودې په خاطر ضروري فعالیتونه لري، چې په هغه جمله کې دا د جنسي هورمونونو غدې دي. کله چې د انسان بچی پوخوالي ته نږدې کېږي نو دا بیا ویشل کېږي د دې فعالیتونه. مثلا ترشحات چې پخوا په خاموالي کې ټول د ودې په خاطر اوس یو قسم ذخیروي فعالیتونه کوي، یعنی جنسي هورمونونه په بدن کې په خپل ځایونو کې ذخیره کېږي او آماده کېږي دې ته چې پوخوالي ته ورسېږي او بیروني ترشحات وکړي. ډېر ښه بلوړ صاحب، دغه فعالیتونه ښځینه او نارینهو کې توپیر لري او که نه؟ بلې هو، په نارینهو کې سپارم یا تخم جوړوي او دې ته آماده کوي چې د انزال په وخت کې چې ځوانۍ ته واردېږي او انزال چې زمونږ په فرهنګ کې معمولاً د رویا په حالت کې او په خوب کې دا عمل صورت نیسي. ترشحات خارجي بله او په ښځینهو کې په تخمدان کې تخمه جوړوي. بله تخمه بیا چې پوخوالي ته رسېږي همغه دی چې خپل په وخت کې نوچوي او خونریزي دلته پیدا کېږي ښځینهو ته. دا علامتونه بلوغ ته د رسېدو علامتونه دي. بلوړ صاحب، د لومړي ځل لپاره چې کله انسان جنسي بلوغ ته رسېږي څه ډول رواني حالات رامنځته کېږي انسان ته؟ کله چې نارینه ځوان بلوغ ته رسېږي نو دغه لذت چې په رویا او په خوب کې لیدلی ورته داسې یو رواني او ذهني آشوب او اختشاش په مغزه کې پیدا کېږي چې په هغه لذت پسې دا ټول فکري حالت یې ګډوډ دی. بله او په ښځینهو کې بیا خونریزي حالت یو وحشت او اضطراب ورته پیدا کوي. بله مخصوصا زموږ تیز په فرهنګ کې چې دا د دودیز اصطلاح چې موږ تاسې ورته وایو حیا او مذهبي اړخ هم لري. نو د حیا په جامو کې پیچل سوی نجلۍ چې پیغلتوب ته یا ځوانۍ ته رسېږي او دغه حالت سره چې مخامخ کېږي
نو د وحشت او اضطراب او ویرې حالت ورته په ذهن کې پیدا کېږي. په دغه دوره کې چې نوی یو ځوان د جنسي بلوغ ته رسیږي، بله. نظر د هغه خوند نه د دې تشویش ستونزې زیاتې دي. نارینه خو یو ګمشده پسې ګرځي چې په خوب کې لیدلی، بله. او ښځینه د دغه حالت نه د ویرې سره مخامخ کېږي. بله. بلوچ صاحب که چیرې ځوانان د جنسي بلوغ په اړه معلومات نه لري، بله. د دوی شخصي او رواني حالاتو کې څه ستونزې رامنځته کېږي او که نه؟ بلوغ ته رسیدل په طور د مستقیم د انسان رواني او شخصي حالات باندې تاثیر لري. مثبت تاثیر هم لري او منفي تاثیر هم لري. په کومو کورنیو کې چې سالم تربیت وجود لري او مخکې له مخکې نوجوان د بلوغ په باره کې معلومات لري، لارښوونه شوی وي د کورنۍ لخوا او د استادانو معلمینو لخوا، ځکه چې دا دوه مرکزونه د تربیې مرکزونه دي، نو پر هغوی مثبت تاثیر لري. یعنی ځان پیژني، خپل موقعیت تعینوي چې زه اوس پوخوالي ته رسېدلی یم، نه وحشت زده کېږي او نه ګمشده پسې ګرځي. بله. دا په حیث د یو طبیعي پدیده ځوان مني دغه مرحلې ته چې زه رسېدلی یم، نو پوخوالي ته رسېدلی یم، خپل مکلفیتونو او مسؤلیتونو ته متوجه کېږي. بله ګټه بله. د قبلي معلوماتو دا ده چې د مذهبي له لحاظه دا د غسل واجبیت باندې متوجه کېږي چې په دې حالت کې پر مسلمان باندې غسل فرض کېږي او پس له هغه ټول اسلامي مکلفیتونه ور باندې واجب کېږي. یعنی د ماشومتوب د ازادیونه وتلی او مکلفیتونو په چوکاټ کې لویدلی دی. بله. او که معلومات ونه لري، نو په نارینه‌وو کې دا ویر شته چې ګم شدل ضد پسې به دومره سرګرداني چې حتی منحرف شي، اخلاقي انحرافاتو سبب ګرځي. او په ښځینه‌وو کې بیا تشویش، اضطراب، ویره، پیغله داسې چاپېر کوي چې دغه تشویشونه باعث د رواني مریضي او ناجوړي وشي. بله. بلوچ صاحب تاسو په پای کې د کورنیو مشرانو ته او یا هغه استادانو ته چې تاسو ورته اشاره وکړه، څه لارښوونې لرئ چې باید کومو ټکو ته زیات متوجه شي؟ زه اول کورنۍ مشران مخصوصا میندې او پلرونو ته دا پیشنهاد لرم، پلرونه باید چې خپل زامن متوجه کړي چې دغه مرحلې ته رسېدل طبیعي حالت دی او دغه مرحلې ته رسېدل څه مکلفیتونه لري او څه وجایب لري، او چون د میندو تعلق د لورګانو سره زیات دی او د میندو وظیفه ده چې خپل لورګانې دغه طبیعي حالت او دغه ودې ته د رسېدو مراحل په ښکاره ډول بیان کړي. همچنین نارینه استادان او ښځینه استادان په روزنیز مرکزونو کې نوجوانانو ته چې نږدې شوی دی دغه مرحلې ته باید معلومات ورکړي په جلا جلا توګه، او مسئولین د پروګرامونو د جوړولو یا نصاب تعلیمي جوړولو مسئولین دا مسائل داسې په نظر کې ونیسي چې دغه مذهبي مسائل د دینی علومو د معلوماتو په برخه کې مطابق د سن و سال تنظیم کې چې نوجوان ځوانۍ ته نږدې کېږي په هغه وخت او په هغه موقع سره ورته معلومات ورکړي، نه دا چې مثلا په نننۍ پروګرامونو کې په دریم صنف کې د حیض او نفاس مسله ده، حال دا چې دا مسله باید په اووم صنف کې چې مخصوصا نجونې څوارلس کلنۍ ته رسېږي تشریح سي او په پروګرامونو کې ځای پر ځای سي. دغه زموږ وړاندیز. ډېره زیاته مننه بلوچ صاحب، ستاسو د لا بریاو په هیله
یو ټکي ته باید زه اشاره وکم بلوچ صاحب تاسو روزنیزو اداراتو یا هغه تعلیمي نصاب چې پر مخ وړي هغې ته اشاره وکړه یو شمېر هغه هیوادوال چې بې سواده وي د علم او د پوهې لرې دي نو کورنۍ مشران که هغه ښځینه وي که نارینه وي دغه حالت خو پرې تیر شوی دی دغه خپل تیر شوی حالت چې خپل ځوانانو ته تشریح کړي دا هم یو لوی معلومات دی قدرمنو اورېدونکو د وخت د خلاصېدو له امله ستاسو سره مجبور یو چې خدای پاماني وکړو تر راتلونکې اونۍ چې بیا ستاسو درانه خدمت ته حاضرېږو تر هغې دم هم په لوی او بخونکي خدای سپارو د خدای پامان په ټول افغانستان کې 7 روز در هفته خلک خبرې کوي آب و هوا و اخبار سفر سرگرمی او موسیقی یو ساعت ستاسو سره روی شبکه ملی رادیو افغانستان ماقام په خیر افغانستان